السلام علیکم ورحمت الله دوستانو، الله دې وکړي روغ او جوړ به یاستئ. دغه مورکي تاسو وینئ چکس سره راغلې دلته ناسته ده، دلته مو موټر وینځلو ته راوستی و. دا مې ولیدله په ډېرو بدو حالاتو کې را روانه وه. بیا مې چې ورسره خبرې وکړې وایي چې خاوند مې وفات دی، خپله موټر والم خپه یې لنډه ده. او مورې څه مشکل دی، ستونزه دې څه ده؟ دلته راغلی یم چې دا ور نه را سره کومک وکړي او پښتانه یاستو خیرات ټولومه که څه د لاسه کېږي را سره کومک وکړي موږ مستحق حاصل شي ډېر ثواب وي. نو چې دا کومک در سره وشي او څه درته برابر شي بیا به په کور کښېنې بیا خو به خیرات نه بیا کور کې کښېنم واړه واړه ماشومان مې دي څه شی بد به وکړم سارا ته به وځم موږ پښتانه شرمېږو لکه شل رقمه خبرې موږ ته کوي چې کور کې کښېنو ډېره به کوي. نه غواړې نور داسې نه نور نه غواړم چې سارا ته وځم ماشومان به مې راټولي را باندې مړی وځي به خدای پاک رسۍ ګاته. کوم ځای نه راغلي یاست؟ سګاو نه راغلي وطن کې جنګ دی واړه واړه ماشومان مې یتیمان یتیران موږ ته پاتې څه غواړې څه در سره کومک وکړو؟ که د موږ درته داسې یو دوکان یا یو غوا څه شی درته برابر کړو انشاءالله هر شی چې ستاسې وسه کي موږ سره کومک وکړي ثواب وشي. دوستانو دغه مورکۍ خو تاسو وینئ زه د دې موټر پرېمنتلو ځای کې یم او دا مې ولیدله واقعا ډېر په سختو روانه ده عجیزه زما طبیعت پرې خراب شو. دا یو خپه یم لنډه ده خاوند یې وفات دی. ترېشه بچې ترېشه رشه دې خوا دلته راسي. دغه یې زوی دی، دا ورسره دا خلطه ورسره دا یې زوی دی. نو دونه څه نه انشاءالله یو غوا به ورته واخلو سیستم به ورته برابر کړو د څو پورې دا په کور کښېني. ما غوښتل کور ته یې لاړ شم خو تیار دا دلته وه. نو هغه ورونه که چېرته مرسته کول ورسره غواړي سکرین باندې نمبر به درته وي، مرسته ورسره وکړي تر څو پورې دا غوا ورته ویسمه. دا مورکۍ د دې چکس او د دې بازار ګشت ګذر. مورې څنګه؟ ډېره ښه خبره ده. داسې چې ګرځې خلق هم درته خبرې کوي. څوک راته وایي مېړه وکړه څوک وایي ماشومان دې پرېږده وایي وظیفې ته ټوله یې ته داسې کوې هسې که شل رقمه خبرې راته کوي. ځورېږي بیا؟ ولې نه ځورېږم ولا سبا یې کرته په خدای چې بېګا هم ډوډۍ نه ده خوړې سبا یې سم ناره هم نه ده کړی. اوس هلته مې ډوډۍ وغوښتله سړی راته په قهر شو وایي کور کې کښېنه څه دپاره سارا ته ته وځي مالې مجبوري نه موږ راغلي چې مجبوري نه خدای څوک سارا ته ونه باسي. بیا داسې مایوب او چکسو سره مایوب به اوس هم دا ګوره چکس نه مې دا ګرځېدلی یم چې پښه مې لنډه ده. اوس مې ګوره دلته هغه کې د قالب کې ده پښه مې. دوستانو بس چې څوک مرسته کول غواړي انشاءالله دې ته به زه دغه غوا یا چې هر څه یي را ورته برابروم او تر څو پورې دا زموږ او ستاسو خوراکي په خپل کور کښېني او بیا دغسې دې زلالت ژوند ته راونه وځي. ډېره مننه. السلام علیکم.